بیا هم زه مسلم وردګ غواړم چې تاسو ته د آلماني ژبې د A1 سطحې او یا هم د A1 نیوو یا لیول او یا هم د لومړني صنف د محاورې بخش لومړنی درس تاسو ته وړاندې کړم. دلته باید یادوري وکړم چې تاسو دا ډیر مهم دی چې تاسو د ګرامر درسونه چې کله ګورئ نو د هغې سره په څنګ کې په متوازي شکل باندې تاسو د کانورسیشن یا د محاورې بخش درسونه هم وګورئ ترڅو تاسو د ګرامر چې په ګرامر کې مو چې څه زده کړي دي هغه دلته په عملي شکل باندې تاسو ته واضح شي او زده کړه مو ځنې وشي او ښه پوه شئ او تاسو ته واضح شي. نو راځو موږ تاسو شروع کوو د آلماني ژبې د A1 نیوو یا یو لیول د کانورسیشن یا محاورې بخش په لومړني درس باندې. راځو موږ تاسو لومړی دلته کانورساسیون فور A1 نیوو یعنی کانورساسیون یعنی ما تاسو ته په د ګرامر په لومړي درس کې هم یادوري کړې وه چې د آلماني ژبې زیاتره حروف د انګلیسي ژبې سره مشابهت لري چې د هغې څخه یو هم مثلا کانورساسیون یعنی په هغه کې چې دی په انګلیسي ژبه کې کانورسیشن ورته وایو موږ تاسو محاورې ته وایو او دلته هم کانورساسیون دی صرف په تلفظ کې یعنی یو څه فرق دی او دا یو دلته دا په کا باندې لیکل کیږي او په انګلیسي ژبه کې په سی باندې لیکل کیږي. نو دلته کانورساسیون فور A1 نیوو یعنی محاوره د A1 نیوو یا A1 سطحې یا صنف یا لیول لپاره. راځو لومړی مثلا موږ تاسو لومړی باید دلته پوه شو په دې باندې چې موږ تاسو څه A1 سطحه کې او یا هم په یو لیول یا صنف کې موږ تاسو څه زده کوو. لومړنی درس موږ تاسو په باره کې دی یعنی کله هم چې موږ تاسو د یو چا سره طبعا د یو چا سره چې موږ تاسو مخامخ کیږو نو د هغه سره موږ تاسو اول احوال پرسي کوو یا احوال پوښتنه کوو د هغې احوال پوښتو چې څنګه یاستئ هلو یعنی لومړی موږ تاسو دلته په آلماني ژبه کې احوال پرسي یا احوال پوښتنې ته بګروسونګن وایي بګروسونګن دلته هم بګروسونګن یعنی دوه شخصه دا لومړنی شخص دی او دلته هم یعنی وایم چې دا لومړنی شخص او دا هم دوهم شخص دی. دلته لومړنی شخص د یو چا نه پوښتنه کوي او دوهم شخص ورته ځوابونه ورکوي. لومړی راځي موږ تاسو په مثلا په انګلیسي ژبه کې موږ تاسو لرو چې لومړی کله هم د چا سره مخ کیږو نو موږ تاسو وایو های هلو یعنی هلو دا رقم په انګلیسي ژبه کې لیکل کیږي خو په آلماني کې دا هالو لیکل کیږي. نو هالو لومړی موږ تاسو د هغې سره هالو ورته وایو که څه هم دا په پښتو ژبه کې عام نه دی خو موږ تاسو آلماني ژبه زده کوو نو په آلماني ژبه کې په عین شکل د انګلیسي ژبې په شان باندې دا مهم وي چې کله تاسو د یو چا سره د لومړي ځل لپاره وینئ یا د لومړي ځل لپاره او یا هم کله هم چې ورسره وینئ نو تاسو لومړی هغه د احوال پرسۍ یا د احوال پوښتنې شروع کیدونکي جملات دغه دي چې تاسو باید په هغې باندې شروع وکړئ. لومړی مثلا وایي چې هالو لومړی شخص ورته وایي او بل نفر ځواب ورکوي چې هالو. بل دی موږ تاسو وایي چې ګوټن مورګن ګوټن تاګ ګوټن آبند یعنی دا زموږ تاسو پښتو کې دومره عام نه دی موږ تاسو دومره ډېرې نه استفاده کوو چې مثلا هر وخت چاته وایي چې سهار په خیر یا ماښام په خیر یا ورځ مو په خیر او یا هم استفاده کوئ خو ډېر عام نه دی. نو موږ تاسو د هغې څخه وروسته د هالو څخه وروسته موږ تاسو که چیرې سهار وي نو وایي چې ګوټن مورګن یعنی سهار مو په خیر او ځواب کې هم ورته عیني کلمات بیرته استفاده کیږي یا جملات بیرته استفاده کیږي. ګوټن مورګن دوهم شخص هم ورته وایي چې ګوټن مورګن. ګوټن تاګ دوهم شخص هم ځواب ورکوي چې ګوټن تاګ. ګوټن آبند دوهم شخص هم بیرته ځواب ورکوي چې ګوټن آبند یعنی ګوټن تاګ ورځې ته وایي یعنی ورځ مو په خیر او دلته هم ځواب کې بیرته ورځ مو په خیر او ګوټن آبند ماښام مو په خیر ګوټن آبند ماښام. نو بیا راځو موږ تاسو پوښتنه کوو چې تاسو څنګه یې یعنی د هغې د صحت په باره کې پوښتنه کوو.
نو وایو چې موږ تاسو دوه ډوله پوښتنه کوای شو. یو عامیانه مثلا موږ تاسو په بازار کې چیرته یا په یو ځای کې چیرته په لاره باندې د یو چا سره مخ شو، او یو هم دا چې موږ تاسو په دفاترو کې یا یو ځای کې موږ تاسو کار کوو، هلته موږ تاسو د یو چا نه پوښتنه کوو. یعنې په عامیانه ډول او په رسمي ډول موږ تاسو څنګه پوښتنه کوو چې څنګه یې یا ته څنګه یې یا تاسو څنګه یاست. مثلا وایي چې wie geht's dir یعنې ته څنګه یې. او که چیرې په رسمي ډول پوښتنه کوو مؤدبانه شکل باندې، نو بیا وایي چې wie geht's ihnen تاسو څنګه یاست. یا wie fühlen sie sich یعنې تحت لفظي د دې معنا ده تاسو څه احساس لرئ. sie sich چې دی او دلته چې دی wie fühlst du dich تاسو ته څه احساس لرئ. دلته دا په رسمي شکل او دا هم په عامیانه ډول چې پوښتنه کوو. نو دلته وایي چې wie fühlen sie sich او dich په دې ځای کې چې دا ریفلکسیو پرونامین دي. ریفلکسیو یا انعکاسي ضمایر دي. که چیرې انعکاسي ضمایر دلته مو سر نه وي په خلاص کولی شئ تاسو د ګرامر په درسونو کې د انعکاسي ضمایرو درس وګورئ، نو په دې باندې به مو هم سر خلاص شي. اوس راځو د دې ځواب دا څلور سره پوښتنې چې دي یوه معنا لري. څلور سره پوښتنې یوه معنا لري او ځواب چې دی د دې چې دی دلته ځواب ورکوي دوهم شخص ورته وایي چې mir geht's gut und dir یعنی زه ښه یم. او ته یا داسې هم ویلی شو چې ich bin okay und dir یعنی زه اوکې یم، زه ښه یم. und dir او ته څنګه یې. او بیرته په ځواب کې دلته ورته وایي چې mir geht's auch gut یعنی زه هم ښه یم. danke مننه. بیرته او که چیرې په رسمي ډول ځواب ورکوو یو چاته، نو بیا وایي چې mir geht's gut und ihnen او تاسو څنګه یاست. دلته بیا هم mir geht's gut mir geht's auch gut und بیا وایي چې danke زه ښه یم مننه. وروسته مثلا په انګلیسي کې موږ تاسو وایي چې nice to meet you یعنی خوشحاله شوم چې تاسو سره مې ملاقات وکړ. په الماني کې هم دغه شانتې موږ تاسو وایي چې ich freue mich Sie zu sehen یعنی زه خوشحاله شوم چې ستاسو سره مې ملاقات وکړ. ښه وروسته د هغې څخه راځو Vorstellung یعنی پیژندنه معرفت څنګه کوو. معرفت یا پیژندنه څنګه کوو، څنګه سوال کوو او څنګه ځواب ورکوو. راځو دلته ګورئ لیکلي دي fragen او دلته antworten. fragen معنا سوالونه، antworten معنا ځوابونه. څنګه پوښتنه کولی شو. اوس دلته موږ تاسو فور ته احوال پرسي یا احوال پوښتنه مو وکړه. دلته راځو لاندې اوس د نور مخ ته ځو. راځو لاندې پوښتنه کوو چې نوم دې څه دی، څه کار کوې، واده دې کړی نه دی کړی او نور همدغسې یعنی د پیژندنې کوم پوښتنې چې دي هغه کوو او مخته ځو. اوس دلته راځو وایي چې پوښتنه کوو چې wie heißen Sie تاسو heißen معنا نومېدل، څه نومېږئ تاسو. تحت لفظي معنا یې څه نومېږئ تاسو یا تاسو نوم څه دی. wie heißt du ته څه نومېږې. دا په فارمل یا مؤدبانه شکل باندې او دا هم عامیانه. wie heißt du ته څه نومېږې. دلته بل دی was ist ihr Name was ist ihr Vorname د تا نوم څه دی، د تا لومړنی نوم څه دی. Vorname یعنی دلته په آلمان کې دا مهم دی، یعنی کله چې پوښتنه کوي Vorname او Nachname یا Name او Familienname یا Vorname او Familienname. Vorname یعنی لومړنی نوم دی موږ تاسو او Familienname یا Nachname تخلص ته وایي. ښه was ist ihr Vorname یعنی ستا لومړنی نوم څه دی. was ist ihr Name او یا هم Vorname.
Was ist Ihr Familienname یا Nachname؟ ایتا فامیلی نوم او یا هم Nachname یعنی تخلص دې څه دی؟ دلته په ځواب کې ځواب ورکوو چې Ich heiße زهیب. زه زهیب نومیږم. او یا هم د دغه سوال ځواب مثلا was ist Ihr Name؟ کولای شي دا هم ورته استفاده کړي، کولای شي دا هم استفاده کړي، کوم فرق یې نشته، دواړه معنا یو شی ده. Mein Name ist زهیب. زما نوم دی زهیب. دلته بیا که مثلا یو شخص دی هغه په دې پوه نشو چې تا نوم څه شی دی زهیب، اوس دغه لومړی شخص په دې پوه نشو وایي چې مثلا په یو دفتر کې ته غواړې د هغې نوم ولیکې یا لیکل غواړې، نو ته هغې ته وایې چې زه پوه نه شوم، ته کولی شې چې نوم دې راته سپیل کړې یا سپیلینګ یې راته ووایې یا توري راته ووایې، نو بیا ورته وایې چې buchstabieren Sie bitte Ihren Familienname یا هم Ihren Nachname. buchstabieren یعنی کولی شي buchstabieren یعنی سپیل کړئ، مهرباني وکړئ سپیل کړئ راته دلته دا غټیس دی. buchstabieren Sie bitte Ihren Familienname یعنی مهرباني وکړئ سپیل کړئ راته تاسو تخلص یا Familienname یا فامیلی نوم. buchstabieren Sie معنا سپیل کړئ. دلته دا په ځواب کې ورته وایي چې my Familienname ist Arian. د ما Familienname یا تخلص مې چې دی یا فامیلی نوم مې چې دی هغه آریان دی. یو به داسې ووایي او وروسته د هغې څخه بیا ورته buchstaben ورته وایي. buchstaben یا توري ته وایي buchstab توري ته وایي. بیا به ورته وایي چې A-R-I-A-N آریان. بل دی موږ تاسو لرو کله چې موږ تاسو د نامه پوښتنه وکړه، دغه طریقې د نامه پوښتنې کولو دي چې څنګه موږ تاسو پوښتنه کوو د نامه، او دلته دا هم ځواب. دلته بیا دوهم موږ تاسو پوښتنه همیشه موږ تاسو پوښتنه دا وي چې د کوم ځای یې. مثلا دلته موږ تاسو څنګه پوښتنه کولی شو د یو چا نه چې د کوم ځای یې. woher kommen Sie؟ تاسو د کوم ځای یاست؟ یعنی تحت لفظي که دا جمله معنا کو دا په دې معنا ده چې تاسو د کوم ځای څخه راغلي، خو مفهوم یې په الماني ژبه کې دا دی چې تاسو د کوم ځای یې. woher kommst du؟ دا په woher kommen Sie چې دی دا مؤدبانه شکل یا رسمي شکل دی، او woher kommst du چې موږ تاسو عامیانه شکل په عامیانه د یو دوست چا څخه پوښتنه کوو، نو woher kommst du؟ دلته دا ځواب کې ورته وایي چې ich komme aus Amerika aus Afghanistan. زه یم د امریکا او یا هم د افغانستان. دلته بیرته دا سړی پوه نه شو، لومړی شخص پوه نه شو یا هم غواړي چې خپله دغه جمله باندې ځان مطمئنه کړي، بیا پوښتنه ځینې کوي چې kommst du aus Amerika؟ آیا ته د امریکا یې؟ هغه ورته وایي چې ja ich komme aus Amerika. هو زه د امریکا یم. بل دی بله پوښتنه موږ تاسو د مدني حالت په باره کې باندې کوو، یعنی مدني حالت یعنی چې واده مو کړی که نه یا مجرد یاستئ. دلته پوښتنه کوي چې sind Sie verheiratet؟ آیا تاسو واده کړی؟ دلته ځواب کې ورته وایي چې ja ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. وایي هو زه ما واده کړی und habe 2 Kinder او 2 ماشومان لرم. راځو د دې درس ادامه نوره په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم او وایم هیله ده چې تر دې دمې پورې مو سر په خلاص شوی وي. راځو نور پاتې برخه د پیژندنې یا Vorstellung پاتې برخه موږ تاسو په د لومړني درس په 2مه ویډیو کې موږ تاسو وایو. د نورو درسونو لپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.